السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې دروښیم چې هغه ملګري چې موږ په فیسبوک کې بلاک کړي دي هغه بیرته له بلاکینګ څخه څنګه ویستلی شو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسې فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ او دلته به تاسې په دریو لیکو یا په خپل انځور باندې کلیک وکړئ او ښکته به تاسې راشئ او دلته به سیټینګز پرایوسي باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا په سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو ښکته به تاسې راشئ ډېرو ایډیانو کې دلته د بلاکینګ آپشن ورکړی وي خو ماته یې په پروفایل سیټینګز کې راکړی دی. زه به دلته بلاکینګ آپشن پیدا کړم او دا به زه راخلاص کړم. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري چې دا ملګري ټول ما بلاک کړي دي خاص تاسو ته د طریقې د ښودلو لپاره. نو ملګرو د هر یو نفر څنګ ته تاسو ته د انبلاک بټن ښکاري. نو ملګرو کوم یو ملګری چې غواړئ چې له بلاکینګ څخه یې وباسئ نو تاسو به په هماغه انبلاک باندې کلیک وکړئ. یو ځل به بیا په شنه بټن انبلاک باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسو ته ښکاري چې هغه ملګری موږ سره له بلاکینګ څخه ووت. زه راځم او یو بل ملګری هم له بلاکینګ څخه وباسم. نو زه په همدې انبلاک باندې کلیک کوم یو ځل بیا په شنه بټن انبلاک باندې کلیک کوم او لږ شېبې انتظار کوم. نو تاسو ته ښکاري چې دا ملګری هم له موږ سره له بلاکینګ څخه ووت. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه ملګري چې تاسو په فیسبوک کې بلاک کړي دي نو بیرته له بلاکینګ څخه وباسئ. نو ملګرو د داسې ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.